د افغانستان لپاره د نن ورځې دوه ډیر تازه مهم او اهم خبرونه دا چې دا دوه تازه خبرونه څه دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. لومړی خبر، افغانستان او ترکمنستان نن د افغان جمهور رئیس اشرف غنی په شتون کې د اقتصادي همکاریو په پار نوي تړونونه لاسلیک کړه. له ارګ څخه په خپاره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې یاد تړونونه د برېښنا شرکت او بیات ګروپ رئیسانو په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر، د مخابراتو او کانونو وزارت، سرپرست وزیرانو، د ټاپي پایپ لاین او چالک شرکت رئیسانو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د ټینګښت په پار لاسلیک شول. خبرپاڼه کې راغلي چې ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوب د یادو حقوقلیکونو په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته د ویډیویي پیغام له لارې وویل چې غواړي هیواد یې د افغانستان، هند او پاکستان هیوادونو سره د انرژۍ، ګازو او اورګاډي پټلۍ برخه کې همکار واوسي او بیا د لویې پروژې هم د دې همکاریو لپاره یو پیل ښودلی دی. دوهم خبر، زلمی خلیلزاد یو ځل بیا دوحې ته رسېدلی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د امریکا سنا جرګې ته تر وضاحت ورکولو وروسته نن قطر ته رسېدلی. خلیلزاد په خپلو تازه ټویټونو کې ویلي هڅه کوي د بین الافغاني خبرو ملاتړ ډیر کړي او ترڅنګ د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان پر اقتصادي او پرمختیایي مسایلو خبرې وکړي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا دوه ډیر تازه مهم خبرونه به مو راسره تر پایه پورې کتلي وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.